د ژوند انځور. د ژوند انځور. د ژوند انځور. خیال، فکر، او د ژوند انځور د ژوندون پر څپو. په دې خپرونه کې لنډې کیسې، داستانونه او ناولونه در اورو. نیګل په جړا جړا زما خواته راغله او زه یې له اوږو ونیولم او ویې لړزولم. وروره، ایمان زموږ څخه لاړه او موږ سره یې د تل لپاره خدای پاماني وکړه. هغه به اوس هېڅکله هم رانشي. پکټ دا جنازې مې جړېدلې وې کنه. د ژوند انځور. د ژوند انځور. یک شنبه د شپې 9 بجې او بیا ځلې چهارشنبه د شپې 9 بجې. د ژوند انځور. د ژوند انځور. د ژوندون رادیو خوږو اورېدونکو په سلامونو نیکې هیلو مو هرکلی کوم. په دې هیله چې ټول راته روغ او جوړ واوسئ. خوښ یم چې یو ځل بیا د نوي ناول سره ستاسو پر نه چوپړ کې یم. درنو اورېدونکو، د دې کتاب نوم دی د زرو ناول. دا د زرو ناول دی چې لیکوال دی نصیر احمد احمدي. ډېر په زړه پورې او خوندور ناول دی. په دې هیله چې تر پایه راسره واورئ او ټولې برخې په خوند او ذوق سره واورئ ترڅو ترې خوند واخلئ. له عمره ځوان سړی پر خپلو لندو وروځو خپل خړ شکېدلی لستوڼی تېر کړ. هسکې ونې ته یې وکتل، پښه یې وښویده، کوږ شو، په غېږ کې نیولي وچې لرګي ترې ولوېدل. باد تیز و، ګلۍ وړې دانې یې پر لمر سوځولي مخ، توره نرۍ غاړه او چاودو لاسونو تیرې لګېدې. سړي د ونې پنډې تنې ته خپل خوار ولي ولګول، ټوخي واخیست، خولې ته یې لاس ونیو. په لاړو کې د وینو سره څاڅکي ښکاره کېدل. ګلۍ غټه شوه، د ونې پاڼې ګېډۍ ورسره راتلې. غولی ماتو شنو پاڼو او سپینو دانو ونیو. د سړي ژامې وکړپېدې، خپل خوار زنګنونه یې د ټټر له راوتلې پوښتیو سره ولګول. مخامخ یې وکتل، تیز باد د ونو ګڼې ببرې څانګې پړسولې وې. کله کله به تورې وریځې وغړمېدې. د سړي په سترګو کې به د برېښنا سپینه لیکه تېره شوه. له پورته د لویو تیږو تر منځ نرۍ اوبه راماتې شوې. اوبه لوېدلې پاڼې او وچ خلي ټولول. سړی په بیړه ورمېږ ورکوږ کړ. د ده له غېږې لوېدلي لرګي بچ ول. اوبه په څنګ تېرېدلې. سړي غولي ته وکتل، خلی یې ور واخیست. د میږیانو له غاره راوتلې ګردې ګردې وړې خاورې هسکې ودرېولې. وخت و، ګلۍ ودرېده. وریځې د غره پر شنو ونو راټیټې شوې. سړي حرکت وکړ. د لویو ډبرو څنډو ته لا د ګلۍ دانې پرتې وې. سپینو دانو له ځمکې خړ رنګ اخیستی و. سړي وچ لرګي په غېږ کې نیولي و. په لویو وړو لندو ډبرو کې مخ پورته لاړه. لاندې په دره کې د سیند غړمبهار خوت.
دی ګڼو ونو ته ننوت. له شنو پاڼو رڼا څاڅکي راتویدل. یو ځای ودرېد، سترګې یې څو ځله ټینګې کړې. ټیټ شو، ګڼ واښه یې سره واړول. یو توتي منډه واخیسته. مات شین وزر یې له ځانه بیل نیولی و. سړی ورغی او توتي یې له روغه وزره ونیو. توتي چغارې کړې. سړي شاوخوا وکتل. ترې هسکې ونې لاندې په لندو وښو کې ماته ځاله پرته وه. سړي له ګڼو ونو ووت. د غره په لمن کې خلاص ځای و. د چارمغزو تر هسکې ببرې ونې لاندې له تیږو او لرګیو د جوړې جونګړې دروازې باد خوروله. سړي سترګې وموښلې. د ایږ لوی پوستکی له خپل ټټر وښویو. شاوخوا یې وکتل. په بیړه له جونګړې ووت. توتي یې له لندو وښو راواخیست. ودرېد. یو دم یې وویل ها نه. توتي یې له لاسه ولوېد. منډه یې واخیسته. د یو قبر تر څنګ یې ودرېد. درب شو. ځنګلونه یې په خټو کې ننوتل. په بیړه یې د قبر پر سر ګلې وهلي ګلان نیغ ودرول. د لرګي ړنګه شناخته یې سمه کړه. سړه ساه یې واخیسته. زما ښکلې زرو، ما وبخه. له قبره رغړېدلې وړې سپینې تیږې یې بېرته پر خپلو ځایونو کېښودې. جونګړې ته ننوت. غلی کېناست. د توتي چیغې شوې. سړی په بیړه ښکاری ټوپک ور واخیست. د باندې ووت. له نارې سره یې د ګیدړې ببره لکۍ په ګڼو ونو کې ننوته. سړی ورغی. توتي یې ور پورته کړ. بېرته جونګړې ته راغی. توتي یې د ایږ پر پوستکي پرېښود. غلی کېناست. له لرې د سیند د اوبو شڼهار راته. سړي له زړې کاسې 3 چارمغز راواخیستل. ډبره یې ورته ونیوله. سپین چارمغز یې خولې ته واچول. د باندې ووت. سهارنی لمر د غره په لمن کې د ونو له پرېوتو پاڼو زیړې رڼا پورته کوله. سړی قبر ته کېناست. د ګلانو څو مات بوټي یې ترې لرې کړل. کړپ شو. توتي د جونګړې له خلاصې دروازې راووت. سړی ورغی. د توتي مات وزر ته یې لاس وروړ. توتي کریژې کړې. سړي وویل راځه. توتي یې پر خپلو اوږو کېناوه. په ګڼو ونو کې ننوت. مخکې لاړ. لوېدلې ځاله یې ور واخیسته. ونې ته وخوت. بېرته کښته شو. پر یو تیږه کېناست. پورته یې وکتل. د توتي شین مات وزر د ګردې ځالې له تورو خلو راوتی و. سړی ولاړ شو. په ګڼو نیالګیو کې ننوت. خو بېرته لنډ را وګرځېد. ونې ته یې ور وخوت. ورو یې وویل د نورستان دا ګڼ ځنګل، مات وزر او زما غوندې یوازیتوب مړ دې بولم. شیبه وروسته د قبر تر څنګ غلی ناست و. توتي یې له اوږې ټوک کړ. خپل ویشت وښو کې روان شو. مات وزر پسې ځړېده. سړي د قبر پر شناخته لاس کېښود. د تندي ګونځې ژورې شوې. ورو یې وویل زرو، ما خپله خواري وکړه، ته یې ولې نه منې؟ بېرته یې سر وځړېد. د پښو ترپکې واورېدې. مخ یې ور واړو. په ډبرو کې هوسۍ ګرځېده. سړي خلاصې دروازې ته وکتل. د ټوپک د جونګړې دیوال ته ولاړو. بېرته یې سر وځړېد. قبر ته یې وکتل. مسک شو. زرو، سخت شرط یې راته ایښی؟ دومره سخت شرط یې راته ایښی؟ هوسۍ ته یې وکتل. د غره په لمنه کې بېغمه روانه وه. له پرېولې پوستکي یې سره بخونه رڼا پورته کېدله. یو دم یې ورمې کوږ کړ. توتي نه و. سړي منډه واخیسته. د ونې په یو وهل شوي منډه پورې راشنې څانګې سره واړولې. پرېوت. سترګو ته یې د شنو وښو تېرې څوکې ودرېدې. د دوو لویو تیږو تر منځ یې د توتي شنه لکۍ ښکاره کېدله. لاس یې ور وغځاوه. توتي یې ګریژې کړې. د سړي لاس ته یې د خپلو پښو تېره نوکان ونیول. سړي ډک لاس راواخیست. توتي روغ وزر راپاوه. سړي وویل زرو، په څه نالت شي دې مینه راغلی ده؟ دا ستا په څه نالتي شي نه مینه راغلی وه زرو. جونګړې ته لاړ. توتي یې کونج ته پرېښود. غلی کېناستېده. لاس ته یې وکتل. پر خړ پوستکي د توتي تېرو نوکانو سرې لکې جوړې کړې وې.
راولاړ شو، د جونګړې وازنې دریڅې ته ودرېد. لمر ته د وریځو سپینه لویه ټوټه ور روانه وه. په نور اسمان پسې وکتل. د غره تر څوکې پورې شین و. په دې وخت یې کړپ شو، په بیړه یې مخ ور واړو. سترګې یې رډې راوختې، چیغه یې کړه، پام! په وچ وینو سور سپین ټکری یې له غولې راپورته کړ. ګوتې یې پرې وتپولې، څنډه یې لنده وه. سړي رنګینې خټې کاسې ته لاس کړ. کاسه د توتي تر څنګ تېره شوه، پر دیوال ولګېده. توتي کریجې کړې، د کاسې ماتې ټوټې راولوېدې. سړي دیوال ته کېناست، ټوخی واخیست. یو دم یې ټکری پر ټټر پورې ټینګ ونیو. له سترګو یې راڼه څاڅکې رامات شول. پر سپېرو ټنګرو اننګو وغړېده. د ږیرې په ګڼو تورو ویښتو کې ورک شوې. ورو یې وویل، زرو، وبخه، ستا ټکری مې سم نه و راځړولی. د باندې ووته، ټکری یې پر وښو هوار کړ. د ټکري تر څنګ اوږد وغځېد، پورته یې وکتل. په هسکه تیاره پسې دوه سپینې لیکې روانې وې. د سړي سترګې سره ورغلې. یو وخت یې باڼه خلاص کړل. توتي پر ټټر ناست و. سړی وښورېد. توتي ترې اخوا ټوپ کړه. سړي وویل، ته باید په ځینو خبرو باندې پوه شې. توتي په دریڅه باندې کېناو او ورته یې وویل، هغه کونج ته ایښی ګیلاس، دیګ، بدنې، اره، توره، چای جوشه بلا نه وهي، له اوسپنې جوړ شوي دي. دیګ پوستکی د بالښت نه هم خرابېږي. فرش هم نه شته چې چټل شي. خاورې دي. مازې جارو غواړي. خو غلی شو. په وچ وینو لړلی ټکری د ښځینه زړو جامو تر څنګ راوځړاو. توتي ته یې وکتل او ویې ویل، خو له دې دوو جوړو جامو او ټکري لرې ګرځه، سمه ده؟ نه به مخوکه ور وړې او نه هم تیرې نوکان. غلی شو. ویې ویل، هو رښتیا، ټوپک هم هیر نه کړې. سړي ټوپک ته لاس کړ. له کاشه یو کارتوس راوایست. لمنې پرې تېره کړه. توتي ته یې وکتل او ویې ویل، 10 کارتوسه ول، خو 4 ترې ویشتل شوي دي. یوه ګولۍ د هوسۍ سر ته یې سیخه شوه. د خولې خلاصېدو ته یې هم پرې نه ښوده. پوهېږې، دې ته جنګي کارتوس وایي. د مردکي غوندې یو غټه چاره لري. دوی نورې یو ایږې وخوړې. پوستکی یې وینې لوی و. په یو ګولۍ چاره نه کېده. 4مه د یو انسان د زړه وخته. سړی بیرته کارتوس په کاش کې واچول. توتي ته یې وکتل او ویې ویل، د وزر زخم دې لا تازه دی، راځه یو چاره به وکوو. ټوپک یې غاړې ته واچو. توتي ور واخیسته، د باندې ووت او ویې ویل، یوه بله، د زرو له قبره به هم لرې ګرځې. د قبر پر سر ګلان په اواره کې نه موندل کېږي. غره ته پسې ختلی یم. یو مې له ریښو سره راخیستی دی. دا 2 ګلان لومړی پسرلي همداسې کوو، خو دا ګلان ډېر نازک دي. د یخني تاب نه لري. د غره پر سر د لومړۍ واورې سوړ باد یې وچ کړي. سړي ګام واخیست. توتي یې له اوږو وښوید، خو د پښو تېره نوکان یې د سړي د واسکټ شکېدلی جیب ته سیخ شول. روغ وزر یې ورپاوه. بېرته اوږې ته وخوت. سړی لاندې درې ته کښته شو. د سیند اوبه د غره له پرخو سره لګېدلې. سپین ځګونه یې پر سر روان ول. سړي د اوبو له ژۍ سره مخ پورته لاړ. لنډه راتاو شو. غره ته وخوت. د ګڼو ونو په منځ کې ودرېد. شاوخوا یې وکتل. ټیټ شو. یو سپین ګل یې راوشکو. سترګو ته یې ونیو. د ګل په سپینو پاڼو کې سرې نرۍ لیکې تېرې وې. د ګل پر پاڼه یې غاښونه ټینګ کړل. لاړې یې تو کړې. ویې ویل، نه پوهېږم، هیر مې دي. ډېر وخت ووت، خو زرو همداسې یو ګل راښکولی و. له ونو ووت. په بوټو کې مخکې لاړ. اخ یې کړه. کېناست. تېر اغزی یې تر زاړه بوټ وتلی و. بوټ یې وویست. د کیڼې پښې د پډې ګوتې لاندنۍ برخه یې ونیوله. په بوټ کې نښتې اغزی یې په اسانه وخوت. بیرته یې ګامونه واخیستل. یو هسک بوټي ته ودرېد. ګل وړه پاڼه یې په خپلو ګوتو کې وسولوله. ګوتې یې ژبې ته ور وړې. ویې ویل،
دا خو هیڅ خوند نه لري. طوطي یې له اوږې ټوپ کړه، بوټي ته ننوت. سړي وخندل. نه نو اوس سره ملګري وو، کله دې پرېږدم. لاس یې ور وغځاوه. طوطي له نریو څانګو راواخیسته او په خپلو زنګانه یې کېناوه. ورو یې وویل: ګوره، له ډېر وخت راهیسې مې انسان نه دی لیدلی. کله کله جونګړې ته نږدې د چارمغزو ونې ته غږېږم، د زرو کیسې ورته کوم، خو ونه یې نه راوړي. نه پوهېږم، یا به همداسې ښکاري. خو اوس ته په ګوتو راغلی یې، نو دومره نخرې مه کوه یاره. ولاړ شه، راځه هغه ګل باید پیدا کړو. د ژوند انځور. د ژوند انځور. د ژوند انځور. خیال، فکر، او د ژوند انځور د ژوندون پر څپو. په دې خپرونه کې لنډې کیسې، داستانونه او ناولونه در اورو. نګهت په ژړا ژړا زما خواته راغله او زه یې له اوږو ونیولم او ویې لړزولم. وروره، ایمان زموږ څخه لاړه او موږ سره یې د تل لپاره خدای پاماني وکړه. هغه به اوس هېڅکله هم رانشي. پکټ دا جنازې مې جړېدلې وې کنه. د ژوند انځور. د ژوند انځور. یک شنبه د شپې 9 بجې او بیا ځلې چهارشنبه د شپې 9 بجې. د ژوند انځور. د ژوند انځور. خلک به هر څه وایي، خو زه هېڅ هم نه وایم، ځکه ما پر تا باور کړی، پر خلکو نه. ته لاړې، خو زما زړه او ذهن دواړه دې له ځان سره یوړل. اوس مې روح سرګردان او تن مې د کالبد په شان دی. لاړ که مې نظر شي، زه به ستا لارې ته ګورم. د فکر ټال په ښایسته ادبي مطالبو را سره د فکر په ټال کې مزل وکړئ. د فکر ټال. هر یک شنبه د شپې 10 بجې او بیا ځلې چهارشنبه د شپې 10 بجې. د فکر ټال. رنگین محل. رنگین محل. رنگین محل. زما د څه نصیب که خدایا چې کم معیار شي هغه ورک له ملکه شینه. مینه له مینې پیدا کېږي او په مینه د کتل مین د کړمه. پرون یې پټ په دیدن موړ کړم، نن له دیدنه پټېده چې خوب راځي نه. واخ مسافر یار راشه، تر څو به زه ستا انتظار کې ناسته یمه. رنگین محل. له یک شنبه تر چهارشنبه مازدیګر 4 بجې لا ژوندون رادیو څخه اورېدلی شئ. رنگین محل. د ژوند انځور. د
د ژوند انځور د ژوند انځور خیال فکر او د ژوند انځور د ژوندون پر څپو. په دې خپرونه کې لنډې کیسې، داستانونه او ناولونه در اورو. نیګت په جړا جړا زما خواته راغله او زه یې له اوږو ونیولم او ویې لړزولم. وروره ایمان زموږ څخه لاړه او موږ سره یې د تل لپاره خدای پاماني وکړه. هغه به اوس هېڅکله هم رانشي. پکټ دا جنازې مې جړېدلې وې کنه. د ژوند انځور د ژوند انځور یک شنبه د شپې 9 بجې او بیا ځلې چهارشنبه د شپې 9 بجې. د ژوند انځور د ژوند انځور د ټوپک کنداغ له لوی ډبرې سره ولګېد. له پورته وړې تیږې را وغړېدې. سړي په بیړه د ټوپک خوله پورته سیخه کړه. ټیټ شو. یو وړه ډبره یې واخیسته. ببر بوټي پرې وویشت. سوی ټوپ کړل. سړي سړه ساه واخیسته. توتي ته یې وکتل او ویې ویل یو ځل مې په سیند کې کبان نیول. له ونو لوی ایږ راووت. مجبورم اوبو ته مې ور ټوپ کړه. بلې غاړې ته ووتم. سړي د باران د رڼو اوبو ډنډ ته ودرېد. کېناست. په اوبو کې خپل مخ ته وکتل. خړې شونډې یې مسکی شوې. زرو غم دې څومره زر وخوړم. په اوبو کې پر اوږه ناست توتي ته وکتل او ویې خندل. د زرو له مرګه را وروسته مې خپل مخ ته نه وکتلې. توبه یو ځل مې یوازې یو ځل څومره وخت نه پوهېږم، خو د زرو له مرګه یوازې څو میاشتې تېرې وې چې په جونګړه کې غونډل وچیچلم. تندی مې خوړین شوی و. آینه نه وه. د چینې په ډنډ کې مې خپل مخ وکت، خو اوس بد بلا رانه جوړه شوې ده. ککرۍ ته مې وګوره، لوڅه ده. د مخ ګونځې مې سم سیوري لري. د 30 کلن سړی نو دومره زوړ مخ وي. سړي یودم وخندل او په اوبو کې ګوتې نه ایستې. څېره یې رنګه شوه او ویې ویل ورکې که ښکلی یا بدرنګه پروا نه لرم، زرو نشته ده. ولاړ شو. توتي ته یې تر څنګ وکتل او ویې خندل. دومره بد مه راته ګوره. د زرو تر مرګه مخکې داسې نه وم. هوار مخ او اوږدې څڼې مې درلودې. د زرو په زنګانه به مې سر کېښود. هغې به مې په ګڼو تورو ویښتو کې نرۍ ګوتې تېرولې. د دنیا خوند پکې پروت و. سړی غلی شو. یودم یې وخندل. ته پوهېږې یو ورځ په ګوتو کې توره سپږه ورغله، خو د زرو تندی ګونځې نه شو. پوهېده د ځنګل ژوند دی. شامپو او نرۍ غاښو والا ګومنځ به مو له کومه کړی وی. تر غرمې یې زما ویښته سره واړول. خوند یې کاوه، خو بله سپږه یې ونه موندله. په سبا یې جونګړې ته نږدې سابه پخول. ورغلم. سر مې پر زنګانه کېښود. لنډه یې را یاده کړه چې ویښته دې پاک دي که نه، بله سپږه نشته. خواست مې ورته وکړ، خو دې وخندل او همدا یوه خبره یې ټینګه نیولې وه. جونګړې ته ننوتم. د ایږې د پوستکي تېره ویښته مې سره واړول. خپلې ناولې جامې مې وکتلې، خو سپږه نه وه چې په روږه یې کېږدم. زرو ته وایم چې وګوره، دا سپږه مې اوس له ویښتو راولوېده. هغه ساعت مې له خدای یوه سپږه وغوښته، یوازې یوه سپږه. که پاچاهي وای نو همغه وخت مې ټوله پاچاهي په یوه سپږه ورکوله. سړی غلی شو. توتي ته یې وکتل او ویې ویل راځه، په ګل پسې راغلي یو. روان شو. مخکې لاړه. بېرته راوګرځېد. ولاړې هسکې تورې تیږې ته یې په ځیر وکتل. په بیړه یې د تیږې پر سر د مرغانو وچه چټلي پاکه کړه. کېناست. پر تیږه یې لاس تېرې کړ. سترګې ډکې شوې. په ټول غره کې تر دې ښکلې تیږه نشته. ویې ټوخل. په سوځېدلې ساه یې وویل دا ځای و
تر ډبرې را وګرځېد او ویې ویل د ډبرې شمالي خواته 3-4 ګامه فاصله وه. ټوپ یې واچو. 1 2 3 ودرېد. شاوخوا یې وکتل. بل ګام یې واخیست. 4 کېناست. په خوند یې وویل ستړیا ارزېده. شین بوټی یې ور وشکاوه. طوطي ته یې وکتل. پر ډبره ناست و. د ټټر مړۍ شنې بڼې یې باد پړسولې وې. ورغی. ورته وګوره غوټې یې لا نه دي سپړلې، خو زړه ته مې ولوېده چې ضرور همدا بوټی راښودلی و. سړي په خپلو تیرو نوکانو غوټې خلاصې کړې. یو پاڼه یې خولې ته واچوله. په خوند یې وویل نه یم غلط، خو ګوالی لري، بس یوازې پاڼې یې نه دي سپړلې. په دې غره کې به د ایله د جوزا خیري ته هډونه تاوده شي. ټوخي واخیست. له خولې یې لاړې باد شوې. له بوټي یې څو وړې غوټې را ورټولې کړې. په غورغوي کې یې وسولولې او ویې ویل یو ورځ مې لاس په اره ژوبل کړی و، زخم یې نه سره ورته. له زرو سره همدې غره ته راوختم. هوا توده وه. ګلان مو په اساني پیدا کړل. زرو د ګلانو پاڼې په خپل ورغوي کې وسولول. زما پر لاس یې کېښودل. ښه مې په یاد دی. زرو همدې ډبرې ته ولې لګولې وې. سړی غلی شو. سولولې غوټۍ د طوطي پر مات وزر کېښودې. طوطي کریژې کړې. سړي وخندل. خو ما درد نه احساسوه. یا به مې زخم ته پام نه و. زرو ته مې کتل او پر خپل لاس مې هغې د تودو ګوتو له لګېدو خوند اخیسته. خو ته نه یې ګرم. زما زیږ لاس او د زرو پستې ګوتې ډېر سره لرې دي. غلی شو. له خپلې لمنې یې نرۍ تراړه وایسته. د طوطي وزر یې پرې وتاړه او ویې ویل د زرو د خولې خبره درته کوم. انا یې کوچۍ وه. په یوناني دوا یې ښه پوهه کړې وه. دې ته یې هم د ځینو بوټو رازونه ویلي وو. نه پوهېږم. زما لاس خو ټپ پتری شو. ولې به نه جوړېده؟ د زرو ګوتې پرې لګېدلې وې. ټوپک یې ور واخیست. طوطي پر خپلو اوږه کېنوه. مخ کته روان شو. څومره چې لاندې ته د سیند د اوبو شڼهار زیاتېده. سړی یو ځای ودرېد. طوطي ته یې تر څنګ وکتل او ویې ویل ته به وږی؟ لاره یې چپه کړه. پر یو لوړې وخوت. بېرته ښکته شو. په نرۍ دره کې د شاتو زړې ونې ته ودرېد. پورته یې وکتل او ویې ویل لا خام دي. په تګ یې وویل دا ونه هم راباندې ګرانه ده. زه او زرو به کله کله ورته راتلو. زرو به د ونې لاندې پاڼې په پخو توتو پسې اړولې، خو ما به د هغې په توتو ککړې سرې خولې ته کتل. سړی سیند ته ښکته شو. یو دم یې وخندل. اوس به دواره ته کوې. ټوپک یې نیالګي ته ودروه. پر ملا کړوپ شو. غټه ډبره یې ور واړوله. تنده یې تریو شو. نشته یاره. د سیند څنډې ته ورغی. بله ډبره یې ور وغړوله. یو دم یې دواړه لاسونه غروي سره وجنګول. پیدا مې کړ. طوطي پر یو هواره ډبره کېنه او ټیټ شو. لاس یې د طوطي سترګو ته ونیو. په 2 ګوتو پسې سور اوږد چینجی زړېده. سړي په خوند وویل نه پوهېږم. ماهیان خو ډېر په شوق خوري. چینجی د طوطي مخکو ته نږدې کړ. پر هواره ډبره یې کېنه. خو طوطي ورته ونه کتل. د سړي تندی تریو شو. فکر نه کوم چې تر ماهیانو ډېر پاخور اوسئ. زه په همدې سرو چینجیو ماهیان نیسم. بس تر اوسه یو چنګک هم خالی نه دی راختلی. سړي د خپل زاړه کمیس غاړه خپلې پزې ته ورنږدې کړه. ویې ویل دومره بوی یې نه ځي، خو اوس تیار د سیند غاړې ته راغلی یم. کمیس یې وویست. د پښتو یې هډوکي یې راوتلي وو. ترخي اوږې لاندې د مرمۍ لګېدلې نښه ښکاره کېده. کمیس یې په اوبو کې وواهه. بېرته یې پر هواره ډبره کېښود. د کمیس پر غاړه یې یو موټی لندې شګې وموښلې او اوبه یې پرې تېرې کړې. ونې ته ور وګرځي. کمیس یې لمر ته راوځاړه. بېرته طوطي ته راغی او وویل خوښه دې دی، ته په وږی او که نه؟ سړي وټوخل او ویې ویل دومره هم نه یې راباندې ګران، خو د زرو له خاطره دې عزت کوم. پوهېږې د جونګړې پر سر د چارمغزو په ونه کې یو طوطي ځاله جوړه کړې وه. چغارې تیرې لګېدلې، خو د زرو له لاسه مې کار نه پرې درلود. زرو ته یې خوند ورکوه. ډېرې ورسره جوړه وه. طوطي یې مخته و. پسرلی به راغی او د لومړي واورې تر ورېدو مخکې به یې ځاله پرېښودله. زرو به خندل او ویل به
چې زموږ ژوند چنتری ده. یو غرمه په جونګړه کې ویده وم، د زرو چغې مې واورېدې. په بیړه باندې ووتم. د زرو توتي مات وزر په خپلو ګوتو کې ټینګ نیولی و. علت مې وپوښته. په ژړا کې یې اراده یاده کړه چې توتي چغارې شوې. پورته مې وکتل. کوچني باز له ځالې پورته کړی و. وړې یې نه شو. لاندې راولوېد. توتي مې راواخیسته. پر سترګو یې خړه پرده راغلې وه. یوه شېبه ژوندی و، بیا مړ شو. د زرو په وینو سرې ګوتې مې په خپلو لاسونو کې ټینګ ونیولې. هغې زما پر اوږه سر کېښود. په ژړا کې وه. ځاله خالي شوه. سړی د توتي د مښوکې لاندې برخه په ګوته ووهله او ویې خندل. ژوندون رادیو قدرمن اورېدونکو، د ناول دا برخه په همدې ځای پای ته ورسېدله. تر بلې برخې پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو په لوی بخښونکي خدای سپارم. نیکمرغه شپه ولرئ. د ژوند انځور. د ژوند انځور. د ژوند انځور. خیال، فکر، او د ژوند انځور د ژوندون پر څپو. په دې خپرونه کې لنډې کیسې، داستانونه او ناولونه در اورو. نګهت په ژړا ژړا زما خواته راغله او زه یې له اوږو ونیولم او ویې لړزولم. وروره، ایمان زموږ څخه لاړه او موږ سره یې د تل لپاره خدای پاماني وکړه. هغه به اوس هېڅکله هم رانشي. پکټ دا جنازې مې جړېدلې وې کنه. د ژوند انځور. د ژوند انځور. یک شنبه د شپې 9 بجې او بیا ځلې چهارشنبه د شپې 9 بجې. د ژوند انځور. د ژوند انځور.